100 روپے والا الله دې کامیاب کړه الله دې په دواړه جانه کامیاب کړه زه به دغه دوا وکړم چې په دواړه جانه دې الله اختر له 500 روپے ورکوم چې بدلانه کپڑے والی نه یاره دا خو یې څه ناشنا غوندې کار وکړه یا السلام علیکم څنګه جو حالات خدي ولې خپه ناسي بس ناس څه سوچ کې بس خو نه کوو یا پر جنو والی نه وای که څه دا پر خاص شو چې پیرات نه وکړو او کو خرڅ نه شنو بیا زیبا واساسه ما به یعنی نه جنا خو دې کار خراب کو کاغه دو سار روته مګنه ته په لای کېلو کا ما چینه رسکلې الله زه دی وجود لري د ما په دماغ مې سم درد دماغ وی کو چاته کې یو کپ چې دی را باندې اوس کله خطا خدا سے پر یاد کو چې فرش خرج نه نه خدای نه کیا غشان ته چې پیسې د 100 روپے ما سره شته چې کپ پسو دی الو په 50-60 روپے دي شي کو دا چې دا پیسې دی را راکړې دا په ساده سي کړی کنه چې بیا کله ته مال مخې لرالې دا نه دا وکړه نه دا و زه تعالی در کوم او به تاسو بخمه بخي ورته ها دک مليږي جون څه پته لګي ته لړ شي دا واپس ګرځي اوس ته مانم بس یو کپ چې پیسې کو دی راکړې صحیح واسه شته لکه کار لګو یا ډیره خبره نه پیسې لري موږ روتي یو کار لا ولکه کوله ګیرو کنه لګي نه نن تاسو مر دا ولې سل راغلې بس نو بس بسکټو مسره لګو خرم عائشہ وسه یا رشتہ نورم کوي پکاریا نن دې سم مزدوري کړې نن مې مړه کا حساب تو کني سم نشته او کا حساب پنه کنه بس بیا و په شکر واسه تاسو له کپڑے غشتي نه جنا وړو غشتي نه مان دي غشتي تا ولې نه دی غشتي نو ما وته را بس لکه موږ خبر عمر اسم دغه یو خو چې واړو خوشاله شي دا موږ خوشاله جوړو کې اختر نه مغشتي ما ته دغه بس دغه لا نیوي دي بس ته وړو کې اختر هغه بده اختر کې شي عائشہ وسه یو کار کوم ها تا مال شوله پیسې راکړې ها زرا سے کار کوم کاکا ها زه تعالی اختر له 500 روپے ورکوم چې بدلانه کپڑے والی نه یاره دا خو یې څه ناشنا غوندې کار وکړه یا دا خو بس ګوره تا ما ته ته نه پیژنم او زه تا نه پیژنم دا پیسې ته بیا څوک درکړي عائشہ به دا یو دکان ته وداشته د نه ما بدرې پیرې تاسو وکړ نو بل ماته کاکا ته تاسو نه کې والی نه نو ما ته ورګه مړه غویا بره هم دا خو لا شل وځ پاتې دي یو هفته مخکې مې ته تاسو بیا یو بل کار وکړه چې تا ته دا خبره کړې چې تاسو کې واخلې نه بیا به دا کار کې چې بیا په خو غوسه کې وردی وته وبنه 200 روپے شو وته 200 بالم 200 والا اختر دا هم تک دکان دی بس هم تک دکان دی هم په دغه باندې ورشه او خپناسوي لکه سوچ کې تلې ما ته پته مزدوري دی ګډه وړه ټیک شو دا غوډه د کپړو شوي فقط دا 500 روپے نه دي دا نه سم مزدوري شو کور ته لاړ شي د مو کو سبا روز سبا بیا الله شته الله یو وخت الله دې عزت وکړي ټیک شو او بدل شو چې د مال اختر پورې دا ارسو شو عائشہ الله پاک دې باندې خپل رحم وکړي اسما دې اجازه دې لاړم واسنګ حالات خو دا سخر ده دا د سلو درې دي ستاسو به خشم چې څونه علینو څومره گزاره برا سره وګي ستاسو موږ یا څه کوو راکې نه خبرو کو راځه ګرمي می شوی دا ګرمي دې شوی دا یو خیر سي درې کینو ما چې اوس بل ګرمي خر کامیاب په الله دې ترقی در کې نور دا به موږ دوا کوو نور بچو ها کم ځای بابا یم خو د باجوړ جوړ نه راغلی هغه مخکنی انقلاب کې راغلی ها او وزل ته یم زه دا یو خبره کوم ته ګرمي می شوې ده او کنه زه هم چې ګرمي دي شوې ده خپ پیغام بکور پروت زمانو ته وي تکړه حساب زمان می نشته کنه یو د زمان می یو مرد دغه ایتمانان بچی دي په مدرسه کې دی واړی دي او زوینه نه بل شوی دی واده مې ولا کړی دی بس خرچه مرچه نه درکې الله چې خرچه نه چا سلام هم نه کوي نو بس دوام وته نه کو کنه ورڅو دا ستاپ شان یو سړی فاغه ذکر راته یو سل په ونی ما چې لکه سوال نه کوم چې نه کنه سوال خو نه کې خو زه در کوم کنه او کنه نو بس
بیا به ما ته پوسه مو چې دا خورا مې نه شو ورې چې سوال نه دی کړی نو بس دا شعر وباسم او څه وګټم اوس کور ته روان یم ګرمي د کار نه کېږي د رسول په خرڅ کړی یاره نن 400 روپو خرچ مې کړی نو پرې 400 کې 200 ته سر وباسه 200 روپۍ پاتې 200 ګټه راته سره پاتې 200 نو چې ته کور ته ځې نه خپه وځې نو بس د الله تر طرف نه هغه ته سوال کوم څه بدله طرف نه دا کنه دا د ټولي حساب کا بچ ټولي د نوالم سبا یاد ساتي چې بس بیا به چې داسې خرڅ مېړو چې تکړه نه دی وای راته نو دا خو تقریبا د دې 700 دانی دي ها بس حساب په کوم دا او تاسو سټل روړي دي کنه یو دینه ها بس دیاړي پکې بار کو بس تاسو سټل ریټ وایا بس داسې پرې دا چې بس تاسو بګي خه مزدوري پاتې شي ما چټل دار اغلی دي کنه ها او 1800 روپۍ کې ها سل دانی ها چې حساب په کوم پټاو خو کې تا راغلي دي سل دانه د کریا پورې دلته 500 کریا غسه دلته کال چوک ها او بدل کې پری وي 1800 باندې د سل دانه برودي ها تا د برودي 1800 دي نه او دا 800 دانی دي 800 دي دا بلا سے کارو کو چې په 2000 بس سلی صاحب کو ٹھیک تا ها صحیح ہے صحیح او دا والا 8 16000 روپے شوي بس بچه چې څه کېږي خو حساب که زه پرې نه پوهېږم زه ځان لم داسې یم چې نوی سبق پیلی دی خوښې دا نه ټولې والا بیا بچاته دی بیا به کور ته ځم نو ډایرکټ باندې نو بیا څه کوم زما خو ګرمي شوې ده والله دغه پورې لاړم بېنظیري دفتر پورې هلته راته یوه سړي 100 روپۍ ونیوې خو هغې خوند رانه که ځکه چې سوال نه کوم که نه خدای دې رامانې نه کوي امین ښه ده داسې کار کوو 16000 روپۍ دې راځي که نه 16000 هم نه 10000 روپۍ والا الله دې کامیاب کړه الله دې په دواړه جانه کامیاب کړه زه به دغه دوا وکړم چې په دواړه جانه دې الله کامیاب کړه په دنیا هم په آخرت هم خو یو بله خبره ته وکړم هوا خو راباندې یخه لګو لګېده که نه طبیعت ته سټ شو زه هم داسې کار وکړه دام ځان سره واله کور ته لاړ شو سبا روزه سبا یې خرڅ کړه نو بس ستا مرضي ده ما خو د مانې خرڅ کړې خو ستا خدای دې کامیاب کړه په دواړه جانه او تا دړه نه ایستلي نو زه به نوره دوا هم وکړم نو دغه به تا به ما را خرڅ کړې که نه واپس یې کور ته یوسه سبا یې الله دې کامیاب کړه ستا په مخ کې رشقې ته خېږم او ودرېږم هم نه ځکه چې ګرمي مې شوې ده والله دې په دواړه جانه کامیاب کړه په دنیا هم په آخرت او ستا لپاره به دا درته دروغ هم نه وایم چې ماښام به ستا دپاره تهجد هم وکړم چې الله ته دله په دواړه جانه کامیابي ورکړه نن ورځ نه نن ورځ ګرمي دې شوې وه که نه سخته چې نن ورځ د باندې څنګه الله پاک تېره کړه ښکلې مزدوري یې درکړه که نه داسې سبا روزه سبا بیا الله شته بالکل ښه خو الله دې کامیاب کړه الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام الله پامان الله پامان الله دې په دواړه جانه ښایسته کړه خدای دې په دنیا هم ترقي درکړي الجبار المتكبر